الحمدلله ماشاءالله ټول لیکلي کوي دا د ماشاءالله تکبیر الله اکبر بادشاہ سے محترم په رسم الخان کې پنجابي ته احمدون کې جواب او بیا دوه خبرونه په شینوار سیب راوړي مهرباني وکړئ صاحب ډیر زیاته مننه بادشاہ صاحب ټول ملګرو لره بر پښتنو افغانانو تم دا اوس په رسم الخان کې د پاکستان چې کوم مجاهدین دي هغه یو ډک موټر د باروتونو چې یو فکر کوم 1500 کیلو وزن لري دا یو کمپنه نه ایسته دی هغه ته 14 ورکړي دا ور سره چې دی نور چې دی هغه بیا وسلوال او ځانمرګي یعنی استشهادیان مو سره نوتی دي جنگ وسه پورې روان دی دا کمپ ټول لمنځه وړی دی او د تلفاتو د غیلا نه درغله خو ان شاء الله چې را بشي ګو ډیر زر برش ان شاء الله مرکه دلته دا دغه لیک ډیس مل خان چې دا څنګه لیکي دا مخکینی خبر دا زړه نوې خبره ده نام دا اوس 15 منټه مخکې او بل خبردار بادشاہ سے محترم د فکر شینا صبر وکړه یا ها د رسم الخان کې الحمدلله زمون تکړه مجاهدین الحمدلله خپل اتلولي قهرماني خودلې ده او په بیسوانی ورنوتی دي او ټول بیس د من زوړې دي الله دې شهادتونه قبول کړي او رب العالمین دې پنجاب د دې پښتون افغان خاور نه دسي ورک کړي لکه څنګه چې بنگالیان راورکو امين او بادشاہ سے محترم غلط دو که دویم خبردار دی چې ګوره ویل نه دی پکار خو ګوره افغانستان کې د څه کم 100 میلیارډ ډالرو وسلې پرتی دي څو د 100 میلیارډ ډالرو نو هدف دا دی چې دا لکه بې ځای نه دی ښه او ان شاء الله د دې تر شا چې دی لکه ډیر سپراته دي نور بس یادوي نه پکار بل خبردار بادشاہ سے محترم چې ګوره هر افغان ایمانی جذبه لري ان د ایمان د جذبې لاندې چې اسلامي تقوا ایمان عقیده او د دغه هیواد رښتینی بچین دي الحمدلله زمونږ مور ده ان په رښتینی توګه زمونږ مور ده لکه وخت چې هغه همت سي ویل کنه چې دغه د امارت او یا غیر مور ده د امارت مجاهدین یا غیر امارتیان هر افغان چې دی هغه ان استشهادي دی تاسو په جمهوریت کې وګورئ په تورخم کې هغه د قاسم په نامه باندې بادشاہ سے محترم ټول ته بیات شي ان څنګه په تورخم کې سره دسی وشیندل لکه د خروغ غونډه کې وشیندل او دیم په مخامخ په سینه باندې ولګید او ځان شهید کو چې بیا ټول مشرکی پسې وروته او د جنازه خپلوم پاچا سه ما سره سر معلوم ده بخنه غواړم وروره همداسې و نه پرې دا خبرو کې سید جان وروره سید جان وروره څه دی ویل همداسې دا چې خبره کوه ځان ته موجود وروره همدا ښایسته آفرین سید جان زنده باد دغه دی ګوره دا په خپل استشهادي دی دا زمونږ یو ملي اردو والا او زمرای دی دا زمونږ یو وطن دی دا زمونږ قهرمان دی نو هدف دا دی چې د افغانستان هر وګړی الحمدلله دا د دې خاورې دپاره چمتو دی که هغه په سوشل میډیا یي که هغه په عملي جنګ کې که هغه د افغانستان په دننه خاورې کې که په هغه په هر دغه کې نو ان شاء الله تعالی خپل ځان البته دوی خپل ځانونه قرباني کوي او قرباني کړي دي پاتې شو د پاکستان د مرتد د غلام د شرابي په شینوار سره بل پیغام پرېدم من ګوره عام طالبانونه دي قسم دې که ستاسو په خلاف باندې من خبرې کوم من په طالبانو په حکومت نیوکم کوي من یې په مشرانو کوو ځکه په حکومت کې هغه دي اختیارات د هغه دي او همداسې که په جمهوریت کې موږ نیوکه کوله په جمهوریت په لورواکانو جنګ سالارانو په دغم کوله موږ په عام ملي اردو ته ډېر احترام لرو اوس هم لرو تاسو ته موږ احترام لرو تاسو زموږ وینه سئ تاسو زموږ افغانان استئ دا ستاسو اتلولي چې دا د 40 میلیون افغانانو نه چې ښکته د مقبوضه افغانستان چې دا خبره چې هغه زموږ تعداد کې ډېر دي دا د ټولو اتلولي او قهرماني د الله دې برکت تاسو له درکړي چې داسې اتلولي او قهرماني راوړي او انشاءالله د احمدشاه بابا لښکرې به تیاری کوي ان شاء الله د احمدشاه بابا تاریخ به بیرته راژوندی کیږي د خیر مهرباني په شینوار سي بالکل اندسه د بادشاہ سے محترم بل خبره ده چې بالکل ګوري زمونږ دغه اختلاف چې دی دا هم لکه د دویم پکې خیر دی بادشاہ صاحب دا سید جان روچ پرون د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام یو ملي سربازو یعنی موږ چې د غوی په مشرانو باندې وکي کولې د دویم پکې ګټه وا ځکه اصلاحات چې دی اخکته پولی چې کوم هغه دي عسكر دي ملي اردو د ملي پولیس دي د هغوی ماشونه د هغوی قدر د هغوی عزت د پکې نورم زیاتېږي موږ دغه طالب کشرانو ته موجود دلته کې موږ سره کوم وګدم لري وطن د ټولو شریک ته وروره کله چې مشران اصلاحات رامنځته کته پکې په خبره سوکاله کوي مخې ته ځي پکې ستا پکې ارزښت ستا پکې قدر او ستا پکې ارزښت زیاتېږي نو هدف دا دی چې افغانستان د ټولو وطن دی د ټولو کور دی هر یو افغان د حق لري چې دلته مثال هغه کوم چې ملي ارزښتونه دي د هغې غوښتنه وکړه کوم چې حقوق دي کوم چې مثال هغه د دوی شرعي او سالم حقونه دي د هغې غوښتنه چې موږ کوو په دې باندې تاسو بدې مه ګڼئ چې خدای ناخواسته موږ ستاسو وژل غواړو په داخل د افغانستان کې به ستونزه ولرو باچا صاحب په دې کې شک نشته
خو د پاکستان د ایران د ګاونډي هیوادونو نړیوال هیوادونو مقابل کې وروره موږ تاسو سره یو خو په ښکاره او خو په نره باندې موږ حق ته موږ زنده‌باد درته موږ دعا درته کوو. ډیره مننه. دا کوم طالبانو چې دغه احمدونکو جواب پاکستان ته ورکړی کنه زم چې د سینې ته راجو کوم دسې د سینې ته راجو کوم او د دسې ته د مچوالم د ګیری نه د یو مخ نه د بل مخ د تندینه مچوالم چاتل قهرمان ته د وطن بچي نو دلته به تاسو پایم شنوای ته تاسو را سره اوسې بسم الله ورو لبټي مرکو بیا د نور مرګو لټي مرکو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب جنرال موبین ته نوبت ورکړه کېدای دی تاسو جزئیات جنرال موبین ته هم نه دی دغه دی باډي ګارډ دی. ټول د سلامونه هیله د شبه جنو په خیر وي د ټول د سلام خبرې مو اورېدلې هم شي خبرې دي خبرې چې موږ لارې خاص خره شروع کړو بیرته غزاړه حالت ته موږ ګرځو ټول جمهوریت نو خراب په کې افراد خراب و موږ دا نه غوښتل چې جمهوریت رړنګ سي موږ ول چې اصلاحات پکې راسي اوس چې هغه وړاندې سو اوس چې طالبان راغلي دي هدف هم دا دی چې دوی هم نه غواړي چې رړنګ سي ځکه دوی څوک دي جمهوریتیان څوک دوی څوک دي زموږ ورونه زموږ اولادونه زموږ خپلوان ټول دغه دي دوی هم نه غواړي چې رړنګ سي. خبره دا ده چې په دوی کې یو شمېر مشران چې دي هغه د نورو لپاره کار کوي لکه څنګه چې په جمهوریت کې داسې مشران وو چې نورو ته کار کاوه نورو هیوادونو لپاره جاسوسي کوله خپله په طالبانو کې ځینې مشران شته چې نورو ته ژمن دي نورو ته کار کوي هغه ژمن طالبان مشران کشران چې افغانستان ورباندې ګران دی دا خاوره ورباندې ګرانه ده دغه کسان دي له خپلو لیکو څخه وباسي هغه کسان چې پاکستان ته ژمن دي هغه کسان چې افغانستان ته ژمن نه دي دوی د خپلو لیکو څخه وباسي. یوه خبره دا ده بله خبره دا ده چې په دا ځینې لایفونو کې زه وینم اورم تاسو هم وینئ چې طالبان وایي چې ولس ټوله طالبانو سره ولاړ دی یعنې دا چې د تیر جمهوریت کسان یا د هغوی خواخوږي چې لیپا کوي دا امکان نه لري ځکه دا 40 میلیونه نفوس که 10 میلیونه موږ حساب کړو چې طالب پلوه به وي دا 10 میلیونه بیرته جمهوریت خواهان جمهوریت پلوه دي خو که چې دا یو شمېر کسان بیا وایي چې طالبان باید ورک سي طالبان چې دی هغه هیڅ خواخوږي نه لري په دې هیواد کې دا خبره هم ناسمه خبره ده ځکه طالبان هم د دې هیواد اوسېدونکي دي خواخوږي لري کسان لري داسې کسان لري چې هغه ورپسې دي مطلب موږ نسو کولی چې یوه ډله دا بله ډله منفي کړي ښه دا دی چې دوی سره کښېني ښه دا دی چې ټول پر یوه ډغر سره راټول سي د پاکستان د څو ورځې مخکې بریدونه چې دی دا زموږ له بې اتفاقۍ څخه سوي دي دا چې موږ د یو بل پښې ووهلې خپل نظامونه مو وران کړه خپل وسایل مو له منځه یوړل خپل وسایط مو تخریب کړه یا مو خپله پاکستان ته ورکړه نو دا لامل دی چې اوس د پنجاب غوندې یوه فاحشه پر موږ باندې تیری کوي زموږ پر هوایي حریم زموږ پر مځکه زموږ پر خاوره زموږ پر کوچنیانو باندې تیری کوي دا چې اوس جنګ و جګړه سوې ده دا ښه خبره ده خو ما پر فیسبوک او پر ټویټر یو شمېر زړې ویډیوګانې وکتلې چې د دغې نننۍ جګړې پورته کېدلې چې یعنې دا ګواکې نننۍ جګړه ده هغه د 2021 اپریل د میاشتې د جګړو ویډیو وې که چیرې نوي تازه ویډیو پر لیکه سي دا به ډېرې ښې ځکه چې بیا به موږ جمع ولس نور کسان به باور وکړي چې رښتیا مالته یو څه سوي دي یو څه روان دي یعنی په کل کې افغانان ټول یو دي یوه وینه ده نه سره بیلیږي او د بیلیدلو امکان هم نشته طالب دی جمهوریت نه چې لیپا کوي جمهوریت طالب نه چې لیپا کوي موږ د جګړې پلوي نه یو جګړه غندو جګړه کرغېړنه ده همدا جګړه و چې زموږ میلیونونه کسان شهیدان سوي دي شاوخوا میلیونونه کسان معلول یا هم کډوال سوي دي دا همدغه کرغېړنې پردۍ جګړې وي چې یا فتواوې د سعودي وي یا فتوا د پاکستان وه یا هډې د پاکستان وي یا وسلې د امریکا او د سعودي د مرستو وي چې موږ په ټوک ټوک سو او دوی تر اټومه ورسېدله خبره دا ده چې په کل کې همدا وخت دی چې نور طالبان تر خپل ضدیت تیر سي نور ولس ته غېږ ورکړي نور هغه اساسات چې ولس یې غواړي هغه اساسات او هغه بنسټیزې چارې چې نړیواله ټولنه یې غواړي دا باید ترسره سي ځکه چې وایي له ښاره ووځه له نرخه یې مه وځه موږ د همدې نړۍ یو هیواد یو د همدې نړۍ اوسېدونکي یو 21مه پیړۍ ده په دې پیړۍ کې موږ نشو کولی چې موږ مطلق ملګري ملتونه نړیواله ټولنه چې لیپا کړو چې موږ ستاسې سره پر دا لار نه ځو په داسې حال کې چې خپل هم وایو چې نړیواله ټولنه ملګري ملتونه باید موږ ته خپله چوکۍ وسپاري هغوی چوکۍ هغه مال سپاري چې
هغوی څه غواړي یا چې ولس څه غواړي، ټولنیز عدالت څه غواړي، څه تامینوي، هغه باید وسي. مننه. دا تازه معلومات به ماته د جنرال مبین صاحب په نوم باندې چې ټیک ټاک جوړ کړی او د تازه ویډیو د جنګ چې ده ما په امشینواري صاحب ته لیږلې ده چې د افغانستان چینل والا ته تللي دي او ورته د پاکستاني بیرغ دی او د پاکستاني پوسټونه اور او لوګي خیږي، هغه ما په امشینواري صاحب ته لیږلې ده سره به بالکل همداسې ده. بالکل صحیح. ما شیر کړی دی هغه بسم الله صاحب زما هغه ته ورشئ زما پاڼې ته هغه کې ما شیر کړی کړه شوی ګورئ. جنرال موبین صاحب په نوم باندې چې دا اکاونټ دی مهرباني وکړئ تاسې معلومات تاسې طریقې چې تازه معلومات درکو. تاسې نه بخښنه غواړم چې دې ته به دا لاړو. افغان نیوز تاسې نمبر دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم پاچا صاحب، تاسو ته او د ټولو نورو ملګرو ته سلام کوم او الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسي. پاچا صاحب زم په خپل وار سره یو څو خبرې کوم، ډېر زیات هغه نه کوم. نو زما اول یو څو هغه دي چې مونږ اصلا د پاکستان دغه ظلم او د زیاتۍ چې دی دا د فعلا اوس په دې وخت کې نه دی شوی. په کونړ باندې، په پکتیکا باندې، په د ننګرهار په ځینې سیمو باندې دا په جمهوریت په وخت کې دو د دې شروع کړې وه، خو دو ته وخت ورکړل شوی او یا د ځکه زمونږ د افغانستان ځینې داسې لاسپوڅي او ځینې خلک پوخام و وسم شته دی چې د دغو د هغو د وجې نه په مونږ باندې تعرض کېږي که نه، د هغو د وجې نه یوه وجه شته دی، کني دو دومره نه تکړه و نه هغه و چې په افغانستان باندې تعرض وکړي. نو علت یې دغه دی چې دو د پولې هغې خوا افغانان او دې خوا دواړو باندې ظلم کوي. داسې نه ده چې یوازې د پولې دې خوا یې بمبار وکړي، هغې خوا په کورونو باندې ورته چاپې اچوي، هغې خوا یې په کورونو باندې ننوځي، ښځې ورته یا پرېږدي یا نران تېنه بیا یې په کلونو ورک شي، ښځې کونډې حتی دې دا موقع نه ورته برابرېږي چې هغه ښځه بل چاته په نکاح کې، ځکه هغه میړی چې دی یا خاوند دی چې دی د هغه نه یې معلوم که نه، مړی ژوندی نه یې معلوم چې دا اوس مړ دی که ژوندی. نو د دو د ظلم یا د دو دغه د جبر او کبر د دې جواب چې دی باید د افغانستان کې هغه مهمه نه ده